السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه. قدرمنو خویندو لورانو سره تاوتریخوالی مه کوئ. دا د خدای نعمت دی. د خویندو او لورانو سره تاوتریخوالی د هغوی د زیږېدلو نه پیل کېږي. نو تاسې که وګورو کله چې په کوم کور کې زوی وزیږېږي ډېرې خوشحالیانې وي، ان تر دې چې په کلو بانډو کې خو ډزې کېږي او دستي د زیږېدلو سره د زیري سره ترز و غپې او زیري ورکول کېږي. او کله چې لور وزیږېږي نو بیا په هغه څیر خوشحالیانې نه وي. ډېر خو چپه خوله وي، هېڅ هم نه وایي. که وایي څه وشو، وایي د هغه زوی شوی، لور شوې ده. دا د تاوتریخوالي پیل دی. دا مه کوئ. خویندې او لورانې په وړکتوب کې مه ودوئ. جونې په بدو کې مه ورکوئ. جینکۍ د غیرت په نوم باندې مه وژنئ. یوازې جینکۍ د ورونو د خدمت دپاره مه کښېنوئ چې تل ورته وایي هله بوټان یې پاک کړه، هله جامې ووینځه، هله ډوډۍ تیاره کړه. بلکې زامن هم د هغوی د خدمت دپاره ټاکئ. کله کله ورته وایئ چې پاڅېږه، خور ته د ډوډۍ ورکړه، خور سره د مرسته وکړه، خور سره د جارو ووهه، خور سره د ډوډۍ تیاره کړه، خور سره د پخلنځی پاک کړه او داسې نور. د جونو حقونه مه خورئ. د خویندو لورانو حقونه مه خورئ. خویندو لورانو ته په جایداد کې په خپل مال کې هغسې حصه ورکړئ څنګه چې خدای پاک امر کړی دی. که تاسې خپلو خویندو لورانو ته حق ورکئ او په خبرو کې داسې اجازه ورکئ او په زده کړو کې هغوی سره ملګرتیا وکړئ، همدغه خویندې لورانې دي چې تاسو ته به ټولنه جوړوي او داسې بچي به درته زیږوي، داسې زامن به درته زیږوي چې هغه به بیا غلامي نه مني. نن که موږ او تاسې وګورو، موږ ولې ذهني غلامان یو، فکري غلامان یو، ډارن یو؟ دا ځکه چې زموږ میندې ځپلی شوي دي. دا ځکه چې موږ په خویندو لورانو باندې ظلم کوو. په کور کې ټپ سوري دي. نو کله چې یوه مور ټپ سوري وي، نوکره وي، غلامه وي، آیا هغه به تا ته آزاد بچي وزیږوي؟ هېڅکله نه. نو که غواړئ چې تاسو د دې غلامۍ نه خلاص شئ، د دې ډارنو بچو نه خلاص شئ، تاسې خپلې خویندې لورانې داسې وروزئ چې هغوی دا فکر وکړي او په دې مټ باندې دوی خپلې کورنۍ ته کار وکړي لکه څنګه چې موږ نر ته فکر کوو. که زموږ او ستاسې میندې خپلواکه وي، ونه ځپل شي، ونه وهل شي، تاوتریخوالی ورسره ونه کړی شي، د هغوی په ګېډو چې کوم بچیان دي هغوی به هم داسې وي چې نه به ډارېږي، نه به غلامي قبلوي. د هغوی ذهنیت به داسې جوړ وي. دا ډېر اثر لري په بچو باندې. او کله چې موږ او تاسې په خویندو لورانو باندې، مېرمنو باندې ظلم کوو، تاوتریخوالی په کور کې کوو، د هغې واړه بچیان ګوري چې زما د مور سره څه کېږي، د هغه فکر داسې جوړېږي، ذهن داسې جوړېږي. انا مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ. هغه څه مه کوئ چې خدای پاک د هغې نه تاسې منع کړي یاستئ، چې په هغې کې د خویندو لورانو حقونه هم دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.